Number 1. ما ته لږ مړۍ راوړه. Bring me some food. Bring me some food. هوا سړیږي. The weather is getting cold. The weather is getting cold. چای ګرم کړه. Heat up the tea. Heat up the tea. هغه در سره خبر کړه. Inform him. Inform him. ما کار ته پرېږده. Let me work. Let me work. ستا مقصد څه دی یا ستا مطلب څه دی؟ What do you mean? What do you mean? بخښنه غواړم لږ ناوخته شومه. Sorry I got late. Sorry I got late. دا یو ستا دی. This one is yours. This one is yours. ډوډۍ یا مړۍ تیاره ده. The food is ready. The food is ready. اوس زما نوبت ده. Now it is my turn. Now it is my turn. ما ته یوه پیاله چای تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. ته زما غږ اورې؟ Can you hear me? Can you hear me? دننه راشه. Come inside. Come inside. هغه لوښي مینځي. He is washing the dishes. He is washing the dishes. صفا خبره وکړه. Say it clearly. Say it clearly. ته نغدې پیسې لرې یا ستا سره نغدې روپۍ شته؟ نو په انګلیسي کې به وایو Do you have cash? Do you have cash? cash معنا نغدې پیسې یا روپۍ. دا په خپله وکړه. Do it yourself. Do it yourself. هیڅوک هم پوره نه دی. Nobody is perfect. Nobody is perfect. دا واخله یا مهرباني وکړه. نو په انګلیسي کې به وایو Here you go. Here you go. Here you go. هغه ستا څه کیږي؟ Who is he to you? Who is he to you? جامې دې واغونده یا کالي دې واغونده. نو په انګلیسي کې به وایو put on
your clothes. Put on your clothes. تیره شپه طوفان و. There was a storm last night. There was a storm last night. There was a storm last night. Storm ملکیږي طوفان ته. ما پسې راځه. Follow me. Follow me. ژر ژرې وکړه. Do it fast. Do it fast. دلته راشه. Come here. Come here. ځان دې اماده کړه یا تیار شه. Get ready. Get ready. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.